السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو د نن پروګرام ما وروړی د ویټ ماشین په باره کې. څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې کم ویټ ماشین دی دې طرف ته ډیر مزئ، نو نن زه تاسو په هغه خبره باندې پوهه کم. هغه ما په دې وجه ویل چې ګوره ښه دوه کسان دي، یو باندې چربي ډیره ده او بل چې دی هغه یا جیم کوي سره مسل ګین کیږي، ښه خوراک کوي او هغه بالکل فټ دی او هغه ښه سمارټ سلیم ښکاري، خو کله چې هغه په ویټ ماشین ودرېږي نو چې کم کس ډیر غټ ښکاري نو د هغه نه د وزن زیات ولګي. نو دا انسان دا چې کم غټ دی دی زړه کې خوشحاله شي چې ما ته هسې ځان غټ ښکاري، ګینې وزن کې خو زه د برابر یو یا د وزن معنی زیات دی، خو چې کم هغه سلیم سمارټ یا هغه چې کله ودرېږي چې په هغه فیټ نشته چربي نشته نو د هغه زړه کې شک شي چې زه هسې داسې ښکارم خو زما خو ترې نه وزن زیات دی. نو په دغه خبره زه تاسو پوهول غواړم، او زه تاسو ته په څه وجه وایم چې ویټ ماشین طرف ته مه ځئ. تاسو چې کله لږه شانتې غوښه راواخلئ او ویټ ماشین چې کوم وي هغې یو سایډ ته تاسو لږه شان غوښه کیږدئ او بل ویټ ماشین باندې تاسو ښه ډېره چربي کیږدئ دا غوښې، یعنی دا غوښې 3-4 حصې باندې چربي کیږدئ، نو چې کومه غوښه ده د هغې وزن به ډېري، چې کومه دا چربي ده د دې وزن به کم وخیږي. نو تاسو وایئ چې چربي چې کم ده دا ما دومره ډېره کېښوه خو د غوښې نه د دې وزن کم وختو، غوښه لږه ده خو وزن یې زیات دی. نو دغه خبره باندې زه تاسو پوهول غواړم چې که تاسو په ویټ ماشین باندې خپل وزن ګورئ نو یو انسان چې کله چې تاسو خوراک ښه صحیح شروع کوي پکې تاسو داسې خوراک کوئ چې تاسو وجود غوښه خو نیسي، یا جم او ښه صحیح اکسرسایز کوئ چې مسل ګین کیږي، بدن غوښه نیسي خو چربي د وجود نه رو رو وځي او ختمیږي. نو تاسو ودرېږئ چې کله خپل ویټ ماشین باندې وزن وګورئ نو تاسو وایئ چې ما خو بالکل ښه صحیح ډایټینګ او اکسرسایز او جم او زه هر څه کوم، مطلب ښه فټ هم شوم، ما ته لږې ما کې کپړې کولو شوې خپلې، څوک مې وویني راته وایي چې ته بالکل وزن دې کم شوی دی او ښه سمارټ شوې سلیم شوې، خو چې زه په ویټ ماشین خو زما وزن مکه زیات ښیي. نه هغه وجه دغه ده، مطلب ستاسو وزن چې کله تاسو کمول شروع کړئ تاسو په دې کار شروع کړئ نو وزن ستاسو کمیږي، خو که چېرې تاسو خوراک بالکل ښکلی صحیح خوراک کوئ یا جم یا اکسرسایز ورسره کوئ او ستاسو جسم غوښه نیول شروع کړي، چربي ختمېدل شروع شي خو غوښه نیول شروع کړي، یا هغه تاسو جم کوئ او مسل ګین کیږي که نه هغه غوښه وجود کې پاتې کیږي او چربي د وجوده وځي، د جم خو کار دا دی. نو تاسو ته داسې لګي چې جوړ زه ویټ ماشین زما نه، هغه ویټ ماشین چربي خو تاسو ښه ډېره وجود نه ووته، تاسو بالکل سمارټ ښکاري، خو چونکې غوښه خو شته، غوښه راغله هغه وجود کې ایساره شوه په ښه ښکلي شیپ کې شوه، نو هغه خو به خپل وزن ښیي که نه، د هغې وزن د چربي نه زیات ښودلی کېږي، خو هغه په غټوالي کې نه راځي، مطلب هغه خراب غټوالی نه دی چې کوم که غوښه د انسان باندې، بلکې هغه یو طاقت دی. نو داسې چربي چې کوم انسان باندې فیټ وي چربي وي نو هغه په نظر باندې ښه غټ ښکاري، چې کوم باندې غوښه یا په نظر باندې او چربي نی نو هغه بالکل سمارټ فټ ښکاري، هماغه صحیح انسان دی، هغه ټیک دی، هغه وجود بالکل صحیح دی. چې کوم باندې چربي ده فیټ دی نو دی به خپل وزن بیا تاسو به ذهن کې دا سوال روچتېږي چې دی به خپل وزن بیا څنګه چیک کوي، چې ویټ ماشین موږ ته صحیح حل نه وایي، نو تاسو د خپل ډریس نه خپلو کپړو نه خپل وزن کتل شروع کړئ. که ویټ ماشین تاسو ته کم هم ښیي
نو چې هغه کېدای شي ستاسو وجود نه ښه ډېره چربي فیټ کم شوي او ویټ مشین تاسو ته لږ وښیي نو هم بیا تاسو کنفیوز کیږئ او زړه به مو خفه شي چې دا خو زه دومره خواري کوم خو دا نه کمیږي نو بیا دې کې ډېر خلک دلته دوکه شي او پرېږدي نو تاسو چې کله هم دا هر څه سټارټ کوئ وزن کمول خپل نو تاسو ویټ مشین پرېږدئ تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو خپلې هغه کپړې هغه ډریس چې کم تاسو کې تنګ دي ډیر زیات تنګ دي او یې په وجه تاسو نه اچوي تاسو هر حواله ټرای کول شروع کړئ کم کپړې چې تاسو اچوي هغه تاسو کې ډیر زیات ټایټ شوي دي تنګ شوي دي کم ډریس هغه په تاسو باندې تاسو ته ولګي چې دا په ما صحیح شو چې کم صحیح و هغه کولو شو چې کم کولو هغه کپړې ډېرې کولو شوي بل دا چې دغسې تاسو اکسترا لارج اخیستو بیا تاسو لارج ته راغلی تاسو میډیم ته راکوشوئ بیا یې نه بعد سمال سایز ته نو د دې ټولو خبرو نه دا پته لګي چې ستاسو ویټ بالکل ښه ښکلې طریقې سره لګیا دی کمیږي نو په ویټ مشین کې ځان مه کنفیوز کوئ او د هغې ما تاسو ته وویلې چې ویټ مشین تاسو دوه کیدئ په یو باندې چې غوښه کیدئ غوښه بالکل چې صرف غوښه او بل طرف ته تاسو د هغه غوښې 4-5 چربي کېدی دا یا برابر وخیږي یا به ترې غوښه زیاته وخیږي حالانکه هغه بالکل لږه ده او هغه ښه صحیح شیز دی او چربي چې دی صحیح نه ده نو بس دکه خبره ده ما په دې باندې تاسو پوهیولی نو تاسو د خپل ډریس نه اندازه والی چې تاسو وزن کمیږي تاسو باندې تاسو کپړې کولاویږي چې کمې تنګې دي صحیح کیږي چې کمې کولاوې هم ډېرې کولاو شوي د دې هر څه نه تاسو اندازه کیږي او یو طریقه که دلته کې تاسو مطمئن نه یې نو یو طریقه بله هم ده چې کوم هغه ټیپ وي هغه انچونو والا که نه اکثر داسې ټیپ وي انچ والا څوک ورته انچ پټي وایي هغه یو پټی هغه یو ټیپ تاسو هغه انچونو والا راوالئ او هغه تاسو د خپل خېټې نه مطلب هغه تاسو تاو کوئ او هغه انچونه تاسو ځان سره په یو کاغذ باندې ولیکئ چې دونه دی بیا هفته پس هغه تاسو کوئ هغه هم صحیح طریقه ده خو د ټولو نه بیسټ طریقه دا ده چې تاسو د خپل ډریس نه ستاسو پته لګي او د ټولو نه اول چې کم انسان وزن کمي هغه ته خپله پته لګي چې زما وزن په کمېدو راغلی دی او بل دا چې کم داسې ستاسو فرند یا خپلي چې تاسو ډېر ټایم پس وویني یا ډېر ورځې بعد تاسو ویني او هغه تاسو ته وایي چې تاسو وزن کم شوی دی یا وزن کموئ مطلب دې ټولو نه پته لګي چې انسان کې فرق راځي او ویټ مشین کې صرف په دغه خبره دوکه شي چې که ستاسو وجود نوره غوښه نه نیولې ده خوراک هم صحیح نه دی خو چربي تاسو په خپل اکسرسایز او په ډایټینګ وغیره سره ختموئ نو هغه خو به تاسو ته ستاسو وزن صحیح وښیي کم به وښیي خو که داسې انسان دی چې هغه جیم کوي هغه ښکلی اکسرسایز کوي د هغه خوراک ډېر ښه دی هغه وجود غوښه جوړوي صرف چربي د وجوده وځي نو د هغه وزن به بیا ویټ مشین زیات ښیي یعنې یا به کم نه ښیي نو دوی به دلته کنفیوز شي چې داسې ښکاري چې ما کې فرق نه راځي حالانکه ما تاسو ته وویلې چې چربي ښه ډېره والئ او غوښه د هغې غوښې یو حصه والئ چربي د هغې 4 حصې والئ 5 والئ د غوښې وزن زیاتي نو په دې وجه تاسو دوکه شئ په ویټ مشین باندې نو خپل ډریس وګورئ چې ستاسو مخکې کم سایز و اکسترا لارج ته لارج نو میډیم ته که میډیم نو سمال ته دغسې سایزونو باندې ستاسو پته لګي او بل دا تاسو سره موجود کم داسې ډریس وي چې په تاسو کې تنګ شوي وي هغه درکې رالو چې کم درکې راځي هغه کولو شوي چې کم کولو وي هغه ډېرې زیاتې کولو شوي نو د دې هر څه نه پته لګي او ستاسو خپل وجود کې چې کله دا چینجز راشي نو د ټول نه اول تاسو خپله هم پته لګي او بل انسان هم تاسو ته دا ویل شروع کړي چې ستاسو وزن کم شوی دی نو دا صحیح طریقه ده دا ځان سره یاد ساتئ چینل زموږ سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر یو پروګرام مخې ته راځي تاسو یې ګورئ باقاعدګۍ سره ښه په غور سره وګورئ په دې عمل وکړئ
او ان شاء الله ستاسو وزن به ډیر ښه طریقې سره زر تر زره کمیږي. او زما وروڼو خویندو خپله خور پښتنه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. او زما پښتنو وروڼو خویندو تاسو چې د دنیا په هر ملک کې هر ګوټ کې هر ځای کې الله هم د غیر مذهبو د شر پسندو د شر فساد نه محفوظ ساته. خوشحاله کامیاب بریالي اوسئ. په لوی الله م سپارم د الله په امان.